دا خنزیر ولی زیات مردار دے، مردار خرم دے، مردار سپین دے، مردار ٹپوسم دے، مردار وغیرہ وغیرہ. لیکن پا دی تمام مردارو سیزونو کی دا خنزیر نا زیات مردار پل چرتا نشتا. علماء لکی چی دا خنزیر خون دا خدای پیداوار دے و حیوان دے، دا دے دمرا ولی زیاد پلیت دے. دا ولی علماء وی چی دا دی وجہ دا چی پا حیواناتو کی خزا و نروی لکه سړو کې چې خزا و نر، او په حیواناتو کې هم د سړو غوندې خزا و نر جوړی وي، مارغانو کې وغیرہ وغیرہ. کم نر حیوان چې کم خپل ماده سره جوړه شي هغه وخت کې مجال دی چې بل حیوان ورته نږدې راشي، چې راشي چکونه پې لګوي او پلت وي. خنزیر چې کم ماده سره جوړه شوی او بل خنزیر راشي نو دیتی یو طرف ته شي بل ورته پری، چې بیا بل راشي بل ته یو طرف ته شي بیا بل ورته پری. نو خنزیر په خپل خزا غیرت نه کوي. د دې وجه نه الله په تمام مردارو کې د خنزیر نه زیات پلیت بل کم شي. یو بل کارم کوي خو هغه د منبر د وین وسنه ده. نو خنزیر چونکه بے غیرته ده په خپل جوړه او خپل خزا شرمېږي نه او په خپل ورته پریدي او بل ورته را خوشي کی. د دې وجه نه په ټولو حیواناتو کې دا زیات پلیت. او ای په ایمان په پاکستان کې دا خلک شته کني خزه ته وی بیګا خو نه وی سویلای کرمش پوا. نو ما وی چې سویلای کر دې شپوا که سویلی کر دې شپوا. سحر تاسو ګورم میړه د باګړو دلای لاو د پروتي او دارو دي بټوا به هم شاته چولی په نوکونو به پالشم مګلې یو وړه بټوا لاس کې نیولي دا د باګړو دبلدینې ګټي او دا په بټوا کې ګرځي ټول ورځ. ابل ورځ د یو مړي دوا ته تلم چوک شادي پیر ورته وي. چوک شادي پیر چې پاغه کې مې کم حال د خزو ولیدو. اے پروردگار مالستا سمرا عظیم صبر دے چې دا دنیا په بل اړه نه یو پکې بوډای و رندم وانو د لاس نه نیولې ورا